موږ نن د اروپا طرف نه د آسیا په لوري ځو. نو آسیا لور ته چې کوم ښار ته موږ ځو هغه اسکودور نومیږي او اسکودور ایمینونو ته مخامخ پروت دی. تاسو به په کښتۍ کې راسپاره شئ تقریبا 15 روپۍ که استانبول کارت ولرئ 15 لیرې درنه ګرځوي. بس باسفورس دواړو غاړو ته چې دی تاسو ګورئ ښکلې منظرې دي. دغو مرغانو ته خل چې دی دانه او ډوډۍ اچوي. دا فیری چې دی 3 منزله دی، لکه دا اوس وګورئ 3 منزله دی. نو پورته چې څوک د ساړه باد او لمر طاقت لري هغوی دلته کینی، چې نه لري هغوی بیا لږ لاندې کینی، او څوک چې بس ډیر زیات تللي او راغلي وي هغوی نور بیخي په اولې خانې کې کینی. خو فیری کې تاسو ته بیا نو چای جوس او دا شیان هم چې دي شته دي، خو پیسې به یې په خپله ورکوئ. دا یې داخل دی وګورئ ښه پاک صفا لوکس. زموږ حاجي صاحب هم چې دی د هغه خوا آینې خوا ته ګرم ناست دی. دا یې بیا بیخي ښکته منظر دی. دا یې ښکته منظر دی لاندې. دلته هم ډېر خل ناست دي. دا نو هغه خل دی چې روزمره سفر کوي. بس زه به اوس خپل ځای ته وخېږم او حاجي صاحب سره به کښېنم، بیا به د اسکودور کیسې په لاره کې کوو. په خیر اسکودور ته راورسېدلو، اوس به په خیر دغه ځای نندارې کوو. اسکودور ته د هغه پوسته رسانۍ له وجې اسکودور ویل کېږي. دوی چې دغه منطقه ونیوله بیا یې دلته هغه دوی پوسټ افیسونه چې وو هغه په دغه منطقې کې وو. دا په آسیایي برخه کې دی. نو کوم د سوریې نه د شام او دغو ځایونه به چې کوم مالونه راتلل هغه به هم دلته تاکېدل. بل پوسته رساني هم دلته وه. کله چې تاسو اسکودر ته راشئ په فیری کې هم راتللی شئ، او بل دغه مخامخ سټیشن چې دی دا مرمري سټیشن دی، لکه دغه ځای نه په بحر کې د اوبو لاندې تاسو کولی شئ په ټرین کې لاړ شئ. دلته چې کله تاسو راشئ د مایانو سمندر هغه اوریجنل بوی چې دی هغه تاسو حس کولی شئ. نو ډېر خوندور ځای دی د لیدلو لپاره. موږ به ورو په ورو ګرځو او بیا به تاسو سره خوندورې شیبې شریکوم. دا مخامخ چې دی باسفورس ساحه دی، تقسیم دی، او خل دلته ماهیګیري کوي. ګورئ چنګکونه اچوي. حاجي صاحب ته هم دا اتومات ګاډۍ اخیستې دی، خپله یې چلوي. نو بس ټولو ساعت تېر دی. څوک چې دی ماهي نیسي، څوک چې دی کوترې نیسي، څوک چې دی انټرویوګانې کوي. تلویزیون والا ګورئ مصاحبه یې روانه کړې دی. څوک چې دی چکرې وهي، څوک چې دی کاروبار ته روان دي. مقصد هر سړی چې دی په خپل جنجال گرفتار دی. خو ډېر کم خل لیدل کېږي چې په مخونو کې سټرس وي یا جګرخوني وي. دا ماشوم چې دی ستوري ګوري څنګه. خو دغه ماشینونو استفادې لپاره باید تاسو یو لیره ور وغورځوئ. بې لیرې چې دی بیا تاسو نشئ کولی چې څه شی وګورئ.
په استانبول کې عموما جوماتونه ډیر زیات نږدې دي، دومره ډیرې جوړ کړي دي چې هر 100 مترو 200 مترو کې یو جومات لیدلی شي، خو عبادت کوونکو خوند یې نشته ده. عبادت کوونکي چې دي بیا ډیر نه دي. ماهیګیري چې دی دلته یوازې د هغه کنټرول نه دی د سړیو، ښځې ماهیګیري کوي. ګورې موسیقي هم لګولی دی، ماهي هم نیسي، سندرې هم اوري، خوندونه هم اخلي. Seven kalbim sana deli oluyor anlasın. کله چې موسکودر ته راغللی نو میدان ټاور به نه مس کوئ. میدان ټاور به تاسو په ډرامو کې هم لیدلی وي. دغه مخامخ ټاور دی. دغه ټاور چې دی تقریبا د میلاد څخه وایي 400 کاله مخکې جوړ شوی دی. بیا په مختلفو دورو کې چې دی ړنګ شوی، جوړ شوی، ړنګ شوی، جوړ شوی، خو ساتل شوی دی. مهمه خبره تر ټولو دا ده چې دغه د 2400 څه پاسه 2 لسیزې ترې تېرېږي، خو بیا هم هغه دی مونږ تاسو په مخ کې دی ولاړ دی. اوس ورکې څه شی دی؟ اوس ورکې خل ټیکټ اخلي، هلته ورځي، رسټورانټس دي او ترکي خوراکونه ورکې خرڅېږي. تاریخچه چې دی بېلابېلې قصې دي، خو وخت نه وخت د مختلفو اهدافو لپاره چې دی کارول شوی دی. یو وخت کې د کښتیو مالیه دلته ټولېدله یا اخیستل کېدله، بیا په حیث دفاعي برج هم ترې استفاده شوې دی. وایي کله چې په 1813 1840 کلونو کې نه پوهېږم هغه وخت کې چې کله دا د کولرا وبا راغلې وه نو دا قرنطین شفاخانه وه. دا به یې دې لپاره استعمالېدله. هغه کسان به چې په هغې ناروغۍ ګرفتار شوي وو هغوی به یې دلته راوړل. نو بل چې و د کښتیو لپاره د رهنمایي مرکز په حیث هم ترې استفاده شوی دی. خو تر ټولو جالب ماته همدغه د قرنطین سنټر په حیث ورڅخه استفاده وه چې استفاده ترې کېدله. یعنې هغو خلکو څخه چې باید ناروغي خپره نه شي نورو ته هغوی به یې راوړل دلته. نو دغه دی اوس هم آباد دی، خلک ورځي، مخکې نه مخکې باید بوکینګ وشي. دا سیمه به هیڅکله نه هېروئ په اوسکودر کې په راتګ سره. دا اوسکودر سیمه کې سپیو لپاره چې دی تیار جوړ شوي کورونه دي. نو خلک ورته هغه دی په دغو لوښو کې ډوډۍ اوبه اچوي او دوی چې دي بس هلته لمر ته غځېدلي دي. ځینې خو چې دي بیخي چې ډوډۍ سره غوښه مخه نه وي خوري هم نه، او خل چې دي هر ځای نه ورته خوراک راوړي. دا سړی وګوره په کاسې کې اوس ډوډۍ ورته راټولوي، اوس به یې کوم یوه ته کېږدي. یعنې خل د حیواناتو ساتنه کوي. دا چې آرام پراته دي غپېږي نه یا څوک خوري نه. یو دلیل هم کېدای شي همدا وي چې هر شی ورته رسېږي، نو ځکه ډېر زیات دوی هم چې دی مزاحمتونه نه کوي. خل چې دی په دوی رحم کوي او دوی چې دی په خلکو رحم کوي. سړی وګوره څومره په تکلیف هغه دی ډوډۍ ورته راټولوي. دا یو ښځې مخکې راوړله دلته یې واچوله. نو سړي چې دی شګو نه راټوله کړله دې لپاره چې هسې نه کومه شګه ورسره وخوري یا تیږه یې تېره کړي. شمسي کولیې کې چې دی تشنابونه، دی تشنابو ساحه دی د ښځو سړیو دواړو جدا. دننه باغچه ښکلی ماحول دی لکه د لمانځه و عبادت لپاره. څنګ کې وړه مقبره هم ورسره دی. نو رسټورانټس هم دي او داسې ځای هم دی. ښځو جدا ساحه دی، سړیو جدا ساحه دی. دغه ځایونه چې وو په پخوا وخت کې دا د چکلو اوبو لپاره وو، خو اوس ورکې پایپونه نشته دي. لکه دغه ځای نه به خلکو اوبه چکلې.
دوی د قبرونو سټایل هم چې دی لکه ډیزاین یې موږ څخه متفاوت دی. ګورئ د سړیو لپاره یې داسې هغه ورکې جوړ کړي دي. ای سړیو خولۍ سټایل چې دی د ښځو بیا په دغه ډول دی. د غټ امام چې دی بیا هسې هغه یې اوږد دی او د قبر هغه هم یو څه سایز هم څه اوچت دی. ماشومانو چې دی بیا بیخي واړه دي. دا د شمسي کلیه دی معمار سنان لخوا جوړ شوی دی. معمار سنان یو له هغو تکړه معمارانو څخه و چې د عثماني سلطنت زیاتره ودانۍ مسجدونه دفاتر د ډیزاین کړي دي. دا په 1390 مترو کې جوړ شوی دی چې هم جومات دی هم رستورانت لري هم چې دی د اوداسه ساحه لري. یعنې د هغه وخت په کمې ساحې کې جوړ شوي ودانۍ دي. بې پردې غوښه ته د ښځو سترګې شان دی.